سلام علیکم ټیکنیکل ریحان چینل ته ښه راغلاست. ګرانو کتونکو څنګه کولی شو چې د واتس اپ بن نمبر یعنی بلاک نمبر خلاص کړو. ملګرو نننۍ ویډیو د واتس اپ بن نمبر د خلاصولو لپاره ده بغیر له کوم اپلیکیشن او بغیر د کوم ایپ یعنی چې کوم پروګرام ورسره ډاونلوډ کړئ بغیر له دې واتس اپ نمبر درته خلاصوم. ملګرو واتس اپ نمبر چې دی ډېر خلک دوه واتس اپ استعمالوي یعنی بزنس واتس اپ او ساده واتس اپ. او کله چې تاسو ساده واتس اپ کې نمبر بلاک شي نو همدا رقم صفحه درته خلاصیږي او کله چې بزنس واتس اپ کې درڅخه بلاک شي نو بیا هم د رقم صفحه درته خلاصیږي. نو نننۍ ویډیو د دوړو واتس اپونو په باره کې درته جوړوم چې ساده واتس اپ کې په همدغه طریقه خلاصولی شئ او بزنس واتس اپ کې په همدغه طریقه خلاصولی شئ بغیر د کوم ایپ او کوم اپلیکیشن څخه. نو ملګرو مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو نو ویډیو در سره لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ مخکې ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ځو د موبایل سکرین ته. نو ملګرو تاسو سره یا ساده واتس اپ یا بزنس واتس اپ وي. ساده واتس اپ کې درڅخه نمبر بند شات څنګه خلاصولی شئ یا په ساده واتس اپ کې د اکاونټ فعال وي او بزنس واتس اپ کې درڅخه نمبر بند شي هغه څنګه خلاصولی شئ. نو راځو اول ساده واتس اپ نمبر خلاصوو چې دغه څنګه خلاصیږي. را به شئ په ساده واتس اپ باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو په ساده واتس اپ باندې نو ملګرو تاسو بیا سیده راشئ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو نو لږ انتظار وکړو چې دغه اکاونټ راخلاص شي. ملګرو تاسو به دلته خپل نمبر هیڅکله نه ورکوئ یعنی خپل نمبر به په نمبر به نه ورکوئ. تاسو به سیده راشئ دغه ځای ته دا درې ډاټس چې کوم دي دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړو نو تاسو بیا راشئ هیلپ آپشن انتخاب کړئ. د لاندې یو انتخاب کړئ هیلپ آپشن. نو وروسته ملګرو تاسو راشئ په دغه لاندې دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله دغه ځای باندې کلیک وکړو لږ لوډینګ اخلي دغه به خلاص شي. نو ملګرو دلته به تاسو کوم څه نه لیکئ هیڅ ځای چې به تاسو پکې نه لیکئ. نو ملګرو بیا به سیده راشئ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو نو لږ لوډینګ اخلي لږ به ورته انتظار شئ. نو تاسو ملګرو سیده بیا یې کروم براوزر ته کروم براوزر کې اوس لنډې طریقې درته ښایم چې په دغه طریقه تاسو نمبر خلاصولی شئ. لږ به ورته انتظار شئ چې کروم براوزر صفحه موږ ته راخلاصه کړي. نو ملګرو موږ ته دغه صفحه راخلاصه کړه. نو ملګرو تاسو به لاندې راشئ دلته تاسو ته ملګرو لیکل دي چې کانټیکس یو اس نو تاسو به راشئ په همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه ځای باندې کلیک وکړو نو لږ انتظاري وو چې دغه لوډینګ واخلي. نو ملګرو دلته تاسو ته دوې دغه صفحې درکړي دي دا د څه لپاره دي ملګرو دا د ساده واتس اپ لپاره دی او دننی یو چې دی دا د بزنس واتس اپ لپاره دی. خو په بزنس واتس اپ لپاره کې یو کیسه شته چې هغه بیا وروسته درته ښایم. نو تاسو راشئ دغه ساده واتس اپ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو نو لږ انتظاري وو موږ ته صفحه راخلاصه کړي. نو ملګرو تاسو به لږ لاندې راشئ په دغه ځای کې به تاسو د خپل هیواد کوډ انتخاب کړئ. ما انتخاب کړی دی 93 که پاکستان کې وای پلس 92 نو دا ځای کې به تاسو خپل د موبایل نمبر ورکړئ. زه د موبایل نمبر ورکوم. نو ملګرو تاسو به هغه نمبر ورکړئ چې تاسو څخه بن شوی دی. دلته به تاسو ملګرو خپل د هیواد کوډ نه ورکوئ ځکه چې موږ مخکې د ځای کې ورکړی دی. نو تاسو به راشئ داسې کې به خپل ایمیل ادرس ولیکئ. نو زه راځم ایمیل ادرس لیکم. نو ملګرو داسې که ما خپل ایمیل ادرس ورکړو او دننی ځای کې مو هم خپل ایمیل ادرس ولیکو. دا به هغه ایمیل ادرس لیکئ چې تاسو سره په موبایل کې له مخکې څخه وي او اوس هم فعال ایمیل ادرس وي هغه ایمیل ادرس به ورکړئ. نو لږ لاندې به راشئ داسې که به خپل موبایل انتخاب کړئ چې تاسو په کوم موبایل کې دغه واتس اپ انتخابوئ انډرایډ موبایل کې یا آیفون موبایل کې یا د نورو کومو موبایلونو کې. نو مثلا انډرایډ موبایل دی زه غواړم انډرایډ موبایل انتخاب کړم. نو تاسو بیا لاندې راشئ دغه ځای کې یوه لیکنه ده هغه زما د ویډیو په ډسکریپشن کې یو لینک دی د واتس اپ فالوورز لینک هغه باندې به کلیک وکړئ. را به شئ سیده واتس اپ ته به فالوورز ته راشئ. نو فالوورز ته مو سیده راولي چې په کوم زما ډسکریپشن کې لینک دی هغه لینک نه چې کلیک وکړئ هلته به زما دغه لیکنه وي. نو دلته به کومه لیکنه ورکړئ نو زه راځم دغه لیکنه ورته را کاپي کوم. نو دلته دغه ځای نه کلیک کوم دغه لیکنه ورته ټوله را کاپي کوم او ورته به دا زما د ویډیو په ډسکریپشن کې شته. نو زه دغه مکمله را کاپي کوم لږ انتظاري وو. ملګرو دغه زه کاپي کوم راځم
بیرته دغه ځای باندې ته بیا راځم، نو دلته همغه لیکنه پیسټ کوم چې کوم ځای کې ما راواخیسته همدغه اوس پیسټ کوم. نو ملګرو دغه لاندې ځای کې تاسو ته راولي +93 وي، نو دلته که کوم یو هیواد کې هغه کوډ به دلته بیا ورکړئ او دلته به خپل کوم نمبر چې درڅخه بین شوی وي هغه نمبر به ورکړئ. زه راځم همغه نمبر ورکوم. نو ملګرو ما شمیره هم ورکړه، نو تاسو بیا راشئ د لاندې یو به کلیک کړئ، نیکسټ دغه یو به تاسو کلیک کړئ. کله چې دغه تاسو کلیک کړئ نو لږ به انتظار شئ. نو ملګرو موږ ته دغه رقم ته صفحه راکړه. کله چې تاسو په دغه سینډ اکسټیشن نمبر باندې کلیک وکړو، دغه ځای باندې کله تاسو کلیک وکړو نو تاسو د کوم نمبر چې دی ډایرکټ د واتساپ سپورټ ته میسیج کیږي چې دغه نمبر زما بند شوی دی، نو هغو ته ډایرکټ میسیج کیږي. نو په څلورو ساعتونو کې تاسو ته جواب درکوي چې تاسو نمبر یا بند شوی دی. نو ملګرو کله چې دغه اوس کلیک کړئ واتساپ سپورټ ته به تاسو ډایرکټ میسیج لاړ شئ، نو د همغه ایمیل طرفه تاسو ته جواب درکول کیږي چې یا خلاص شو او یا نه دی خلاص، دغه ستونزه لري. نو کله چې دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ نو ډایرکټ د واتساپ سپورټ ټیم ته میسیج کیږي. نو راځو ملګرو د واتساپ دویمې طریقې ته. ملګرو راځو اوس د واتساپ بزنس ته. نو دا کې درته ښایم دغه ډېر اسانه طریقه دی. دغه دوې طریقې درته ښایم د بزنس واتساپ. اکثره چې زه وینم د بزنس واتساپ والا کې اکاونټ خلاص کړی. زه چې پوښتنه کله وکړم چې تا وروره په کوم واتساپ کې تا دغه نمبر خلاص کړی تا څخه بند شوی یا بلاک شوی دی، دوی وایي چې بزنس واتساپ. نو بزنس واتساپ دوې طریقې درته ښایم، ډېر کوچنۍ طریقې دي. نو تاسو راشئ کله چې تاسو بزنس واتساپ باندې کلیک وکړئ نو بیا راشئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله دغه ځای باندې کلیک وکړئ دلته تاسو نمبر مه ورکوئ، راشئ په دا 3 ډاټس نه کلیک وکړئ او هیلپ آپشن انتخاب کړئ. کله چې هیلپ آپشن انتخاب کړو لږ ورته انتظار شئ. کله انتظار شئ نو راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دا ځای نیم چې کله کلیک وکړو نو دلته تاسو کوم څه نه لیکئ، راشئ همدغه ځای باندې بیا کلیک وکړئ. کله دغه ځای باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو کروم براوزر ته بیایئ. کروم براوزر ته کله لاړئ لږ به ورته انتظار شئ. نو ملګرو تاسو به لږ لاندې لاړ شئ، همغه ځای به انتخاب کړئ، دغه ځای به انتخاب کړئ. کله دغه ځای باندې انتخاب وکړو نو لږ انتظاریږو چې موږ ته همغه صفحه بیرته بیا هم راخلاصه کړي. نو ملګرو دغه اولنی یو چې دی دا همغه د ویډیو مخکې درته وویل چې دا د ساده واتساپ لپاره دی او د لاندې یو چې دی دغه بیا د بزنس. نو اوس راشئ نو ملګرو دلته دغه کې دوې طریقې زه درته ښایم، صحیح ده ملګرو. نو تاسو راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، دغه لږ ټکی باندې چې ده دا نه کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته دغه لینک درکوي، تاسو به دغه لینک کاپي کړئ. کله چې دغه لینک کاپي کړو نو تاسو بیا راشئ په همدغه ځای باندې بیا کلیک وکړئ. اول به دغه لینک کاپي کړئ نو راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. ملګرو کوم چې د لینک کاپي کړو په دغه لینک کاپي مې چې کوم کو په دغه لینک نه تاسو کلیک وکړئ. زه راځم په دغه لینک نه کلیک کوم نو لږ انتظار وکړو، بیا یم جیمیل ته. نو دلته تاسو ته دا هم درکړو او دغه ځای هم درکړو. نو دلته چې کوم لینک تاسو اوس کاپي کړو دغه لینک دلته پیسټ کړئ. نو زه اوس دلته همغه لینک پیسټ کوم. نو کله چې دغه تاسو دغه طریقه پیسټ کړئ دلته به همغه کوم کوډونه چې ما اول پیسټ کړي وو کومه لیکنه چې هغه به اوس دلته بیا هم پیسټ کړئ. نو راځم همغه لیکنه اوس راخلمه، راځم دې ځای ته. دغه دا لیکنه زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته ده. نو ملګرو همغه لیکنه ما کاپي کړه، نو دلته لږ ورته انتظار، دغه لیکنه زه کاپي کړم. نو کله مو چې دغه لیکنه کاپي کړه نو لاندې به راشئ دغه ځای کې به همغه نمبر ورکړئ. زه راځم نمبر ورکوم. ملګرو یوې خبرې ته مو پام وي، په یوه ورځ کې به تاسو دغه دواړې طریقې نه کوئ. ځینې ملګري په دواړو واتساپونو کې یو نمبر څخه خلاصوي، کله یوه ته وړوي کله بل ته. نو تاسو به په یوه 24 ساعتونو کې دواړې طریقې نه په استعمالوئ، یوه طریقه به ورته په استعمالوئ. که کله یې کار ونه کړو نو بیا بله طریقه په استعمال کړئ. خو نور انشاءالله دواړو طریقو نه ما کار کړی، دواړو په 24 سره په ګارنټۍ سره یې ماته اکاونټ خلاص کړی دی. نو اوس دغه ځای باندې چې کله نمبر ورکړو نو دلته ملګرو تاسو ته دغه بټن درکوي، تاسو به دغه بټن باندې کلیک وکړئ نو ډایرکټ تاسو د واتساپ سپورټ ته ډایرکټ میسیج کیږي. نو دا ډېره لنډه طریقه ده. نو دغه میسیج کله ورته وشو نو تاسو ته په جیمیل د جیمیل باندې تاسو ته بیا بیرته میسیج کوي تاسو نمبر یا خلاص دی یا دغه ستونزه لري.
ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ضرور د خپلو ملګرو سره درسره شیر کړئ. ډېره لنډه او خوندوره طریقې وې د دواړو وټساپونو لپاره. نو ملګرو تاسو به یوې خبرې ته مو چې ضرور پام وي، نو تاسو به هیڅکله دواړې طریقې په یو وار په یوه نمبر باندې نه کوئ. کله په یو وټساپ کې تاسو هغه خلاص کړئ، کله په بل کې. نو یوه طریقه به پکې کوئ چې لرو ساعتونو کې، او که کله یې وانخیسته نو تاسو دویم نمبر پکې نشئ کولی. چې لرو ساعتونو کې تاسو یو نمبر په دغه طریقه خلاصولی شئ په خپل ایمیل باندې. مننه.